په دې ویډیو کې غواړو د تمرین لپاره یو څو سوالونه حل کړو. دا چې څرنګه کولی شو له جملو څخه الجبري افادې ولیکو. ښه ده، دلته ویل شوي د لاندې جملو لپاره الجبري افادې ولیکئ. لومړی له A څخه 11 ډېر، نو کولی شو ولیکو چې A جمع 11. یا کولی شو دا په داسې ډول سره هم ولیکو چې 11 جمع A. هیڅ کم توپیر نه کوي، یوازې مو ځایونو ته بدلون ورکړ. نو زموږ او تاسې دا افاده له لومړۍ جملې څخه ښکارندویي کوي. په دویمه جمله کې ویل شوي د D او نه مجموعه. له موږ او تاسې څخه غوښتل شوي چې داسې یوه الجبري افاده ولیکو چې د D او نه له مجموعې څخه ښکارندویي وکړي. نو کولی شو ولیکو چې نه جمع D. یا یې که چیرې ځایونو ته بدلون ورکړو نو بیا هم کم توپیر نه کوي او ولیکو چې D جمع نه. هیڅ کم توپیر نه کوي. په دریمه جمله کې ویل شوي J منفي 15. یوازې همدا خبره په الجبري بڼه لیکو. نو ولیکو چې J منفي 15. ښه. په څلورمه جمله کې ویل شوي 9 ضرب R. نو کولی شو ولیکو چې 9R د 9 ضرب R په معنا ده، یا 9 ټکی R، یا 9 او R به د قوس په منځ کې ولیکو. نو که په دې دریو ډولونو باندې ولیکلی شي هیڅ کم توپیر نه کوي. دا درې واړه د 9 ضرب R په معنا دي. او یا حتی دا چې که ځایونو ته هم بدلون ورکړو نو هیڅ کم توپیر نه کوي. په پنځمه جمله کې ویل شوي 10 ضرب U. نو د پورته په ډول لیکو. کولی شو ولیکو چې 10U، یا 10 ټکی U، یا 10 او U به د قوس په منځ کې ولیکو. نو دا درې واړه د 10 ضرب U په معنا دي. دلته ویل شوي 8 تقسیم په D. نو کولی شو ولیکو چې 8 تقسیم په D. یا لکه څرنګه مو چې مخکې په حساب کې لیکل، کولی شو ولیکو چې 8 تقسیم په D. خو په معمول ډول له دې لومړۍ لیکنې څخه ډېر زیات کار اخیستل کېږي. او په پای کې لرو 6 تقسیم په B. نو کولی شو ولیکو چې 6 تقسیم په B، یا دا چې ولیکو 6 تقسیم په B.